مونږ دې په تباک کوټه ویلې ده. آیا خدایا پاکه آیا خدایا پاکه بیا ښځه راله ستا بل شکایت شته او که نه که بس ټول روپه په بازارونو کې ګرځې هلته خو ښځه ازادي بوټې کښېنه بیاړه چودې مخې لرالې راچو دې زه نیمه راچو دې تی ښه مې درته ووي او که بد مې درته ووي د خدای بېنصافي ښځه په کور کې ناستی په بازارونو کې نه ګرځي خو اوسنۍ ښځې خو به ټولې ورځ په چارسدو کې ګرځي او یا به په خپور مارکېټ کې ګرځي ماریدانو نه هم شرمولی دي. ای بابا زما نه په قلاره کښېنه ټولې ښځې بازارونو کې ګرځي یوازې زه نه ګرځم. په قلایه کښېنه دا ټولې ښځې به د خیره جهنم ته ځي چې څوک په بازارونو کې ګرځي. او ښه خدای دې تا جنت ته بوځي زمونږ غم مه کوه. یا خدایه چې خبره پرې نه دي یوه لې شي بیا همغه خاوند خو به درنه په اور کې ولاړي که الله دې جهنمي کړي. بابا ته مونږ نه څه تفتیش کې بس دې پرېږده که نه چې ځو. بابا وره زه خبرېږم چې ته اجره او په جومات کې مونږ پسې خبرې کې دا خوله دې کنټرول کې که. زه وایم چې لوسپیکر ته جومات کې دپسې وکړي او دپسې مې اعلان وکړي چې خلک راوځي د پلانکي خان ښځه ټول په بازارونو کې ګرځي. بابا الله دې تباه و برباد کړه. خدای دې تا تباه و برباد کړي خدای هم بې خوباسه ګورم په دسه ده خیر دې پته به ولګي. ګوره وتې ما ته وي خدای دې تباه و برباد کړه الله دې په سر اور ولګوه هی نه پړونې او نه څادر او ټول به ډانډه لکې په بازارونو کې ګرځي که خدای غفور مارکېټ روان کړي. عبدالقدوس بابا نن به دله داسې کار ګورم چې ټول عمر به یې یاد ساتې ته خو زمانه نه وړې. السلام علیکم. وعلیکم السلام والحمد لله. خیر دی وایه که نه یو دوه جوړې جامې راواله مله جمې راغله ماشومانو کپړې نشته هلکانو یو دوه جوړې راواله. ولخانه دا کپړې دي دا وګوره کاشفه دا په څو جوړه ده یار؟ یاره دا خو مونږ 1700 کې خرڅو خو تا له 1500 روپۍ سود درکړو. یو دوه جوړې ده لکټ کراله خو یاره کاشف به لږې پیسې را سره کمې دي یو 1000 روپۍ دي را سره نورې به خیر دې بیا در راوړم نه. ولخانه خبره نه شي یاره قرض هم بند کړی دی او روزګارونه ډېر خراب دي. هغه خو را کړې به دې سبا نه بروز به بیا پیسې راوړم درله. یاره نه شم کولې به دې رانه مخه پکېږه. ستا خوښه ده یاره والله نو بس زمونږ له نه راکړې ګو داسې اوس چېرته ښه شمګاک راغی زه رانه هغوی له ورکوې یاره موږ له نه راکړې قرض. هېچا له هم نه ورکوو ولخانه روزګار دونه خراب چې سره واره کوي او ته هم یار دوست یار کاروبار دی. هره څنګه ده یار زه لاړو کاشفه یار روزګارونه خراب دي او څه پکې دوی قرض جوړې وړي. څه پکار دي؟ کپړې تاسو وګورئ کوم رنګونه هم خوښې. دغه دا یو په څو کې دا خو یاره جي دا خو به کم از کم 5000 روپۍ سود دی. یو دغه دی یو هغه یو راواله ولا لکه
نور څه پکار دي؟ یو څلور پنځه شال هم راواله د یخني ده. ارشده یو څلور پنځه شاله ولا راواله. دوړمه ها نور دي. یو دقه یو جوړه راکې. دا څه روپو شوې؟ دا خو کېږي ډېرې خو بس تاسو نه به 100,000 روپۍ وایم. دا 10,000 واله نورې به درله بیا درکړم. نو زه خو تا نه پېژنم ته څوک یې؟ وی ته ما نه پېژنې؟ زه د مست کلي یم که نه او د عبدالقدوس ښځی یم. ته د عبدالقدوس ښځی د هغه بابا ښځی ته؟ زه ټیک ته زه هغه زه پېژنم. بس خاوند مې درله پیسې روړي. ټیک ته ارشده کپړې ولا پیک کا. خدای دې بیخ د جمعې وباسي ټول وجود مې خوږېږي سړی به چې ته پیتاوي پسې ګرځي وای خدایه نو په دې لمر باندې زموږ چېرته وجود تودېږي عبدالقدوس بابا دا څوک راته ولې عبدالقدوس بابا چېرته تللی دی؟ عبدالقدوس کور کې نشته دی. هزا چې راشي ورته ووایه هغه دوکاندار وایي چې هغه 10,000 روپۍ راوړه. 10 روپۍ پاتې دي هغه کور کې نشته چې راشي زه به ورته ویم در به شي ځه. ټیک ته ده. اوس عبدالقدوس سره راوړی نه دی دوکاندار څنګه راغی چې وي زما در باندې پیسې دي. وای خدایا وای خدایا بیخ د بوډاوالي وباسي ټول وجود مې خوږېږي خپې لاس مې خوږېږي او د خپو نه خو په دې ماته ما دا به څه کېږي ښځه خو بیا نه ښکاري وای خدایه نو بیخ د اوسنو ښځو وباسي خاوندان به یې داسې لاړ شي نو ښځې به یې داسې لاړ شي ښځې خو کیني نه که نه بس د خاوندانو سترګو ته ګوري خو چې خاوند وځي نو ښځه به په بله سوله وځي ولې دا آواز ورکوم چېرته خو به میرا بزونو یا میرا بزونو دا څه موبایل راغلی دی کوټه مې را جارو کوله موږ پکې دونه غویلې کړې ټوله کوټه سورې سورې کړې ده. وای ښځې نه ته داسې د بې خونده سړي لور یې که نه ما سره دې کم از کم 40 کاله تېر کړل او زما په خوی بي باندې پوه نه شوې چې یو اواز درکړم نو ډایرک بار روزه ته په دې کوټه کې ناست یې بلې چرګه واګېږه چوکۍ سره دویم خزله دې راټولوله که نه ته ولې په خبره باندې نه پوهېږې؟ وایي نو په خزله خو دې کال تېر کړ نو دا خزله اوس څه کې مال یې په دې سر اړې کال یې په سر نه و دا مې وړه کچرې دلته کې خو دلته کې اوازونه کوي تاله رالمه نو خامخا نو څه نوې تازه خو نشته داسې غلې غلې کېږي نو ډېر رشته خلک چې درایت کړي تازه هم خراب شي اصل کې لږ بادام دې رالوړ نو ښه به وایي خدایه پاکه په بادامونو د خوراک نه بس ساله خدای په خوله کې دې غاښ نه کړي چې ته حلوا خوره ماري راغلي اوازونه یې ټول خبرې یم سیر یم دې ته عبدالقدوس په زما 10,000 روپۍ دي او یې راویلېږه بازار ته کاشف دی که څه دی ما ته هغه اواز ښکارېده هغه ځکه چې د هغه اواز ښکارېده نه ولې بچی پیسې دي ما ته څه پته لګي خو په عبدالقدوس مې 10,000 روپۍ دي او ته یې راولېږه چې راشي مې در وبهېږم اوس یې خوند وکړه ولې د کاشفي به دا ښکاري نو ولې دا بل پیسې ما پسې لیکلي څه په خدای مې دې قسم یې ښځه خو ما خو قدم هم نه دی اخیستی ولې زه خو دوکان ته نه یم تللی ما ته څه راوړي ما ته نور څه پته لګي تا دې څه تا خو څه راوړم نو زه هم ورته وایم که نه داسې څنګه ښځې که نه په سر دې رانه اور بل که سکند دلته نشم پاتې او ورځمه او په سپېمو کې وله پېزوانه شم په مې یوه روپۍ نشته دا خو به زه په دې کلي ګولس کې به زه چرمل اواز خینو کړي اواز یې کړی نه اوبه دې په اور پسې ځي اواز یې کړي خلکو ته خو به پته لګېدلي چې عبدالقدوس پسې قرضدار دي د هغې مړه یې کاشفیه اوس به دې زه خوښ شمه تا خو په ما باندې دا خپله محله خبر کړه چې په عبدالقدوس باندې مې پیسې دي زه ورځمه ښځې لاول دې تپوس وکړه ښه که نه دا څه تپوس دې وکړمه ته خو بنې ته نه زه خو چېرته توره بار مې وتې خو تپوس یې دا وکړه چې هغه په پیسو خو ما سره کاشفي اواز ښکارېده زه ورځمه
فلا خزي ما تعلمه هو د دوکاندار نه دې پیسې راوړي اوس به دې رانه یو هغه پډه خلاصه کړي تا خدای ځان له ووه سلام علیکم وعلیکم السلام عبدالقدوس بابا پیسې دې راوړې یا لکه ستا په ما د څه پیسې دي چې ته زما دروازې ته راغلی وي او ټول کلي دې راباندې خبر کړ چې په زما دروازه دې ډبوله چې په تا مې پیسې دي په ما تا د څه شي پیسې دي د جامو پیسې مې راباندې بله ورځ د ښځه راله ټیلې ډکه کړه شلو روپو سودې وړې ده هو د ګوډې یو خبره درته کومه زما شناختي کارت دې درکړي و دا شناختي کارت یې نه یې راکړی خو وي دغه عبدالقدوس بابا ښځی ما او د پلار نوم یې دغه دی پانوس او د نیکه نوم مې پړپوس دی همدقه نو چې همدقه دي داسې به زما په نامه تا نه خلک ټول بازار وړي نو څه کې عبدالقدوس پیسې به والي یوه روپۍ دې نه منم او نه دې دا باندې شته بابا قصې دې نه منم ستا نوم یې راته اغوښتي دي او 10,000 روپۍ ورته پاتې پیسې راله راکړه دا خو زمونږ د کاروبار سیز دی نو د کاروبار سیز دې دي داسې مه کوه چې دا هغه ښځه به راځي او بس عبدالقدوس پې چې دی نو لګیا به هغه به خلکو ته پیسې خلاصوي یوه روپۍ دې نه منم او که زما دروازې ته رالي یا زما علاقې ته رالي او په ما دې د دروغ الزام ولګو نو به دې ښه بدلوي بابا که یو سترګه دې جاړي او بله خاندي 10,000 روپۍ راته پاتې او 10,000 روپۍ به راکې حالا خدایا ماموته بیا دې موته زه درته ویم چې په ما دې روپۍ نشته د کومې پیسې درکړم په خدای مې دې قسمي کې روپۍ رانه والي وبه دې سوځوم ګوډې بابا کوتک نیغ نیغ مه کوه خپل حق مې در سره او راکه راله که نه منې ما سره که ویم شته ارشده راشه دې خوا ارشده دې عبدالقدوس بابا ښځې 10,000 روپو کپړې وړي دي وړي دي 10,000 روپۍ راکړي دي او 10,000 ورته پاتې 10,000 ورته پاتې اوس یې خوند وکړه ارشد یې د قسمونو دپاره ساتلي دي ارشد دې خو حالاته هغه به خامخا ګوی کوي چې ما مې کپړې خرڅې کړي دي ارشده په قلا ده کښېنه یوه روپۍ نه منم زه پښتون یم زما نوم عبدالقدوس دی د پلار نوم مې پانوس دی او د نیکه نوم مې پړپوس دی موږ خانداني مومند وه موږ دروغ نه وو او زموږ ښځې بازارونو ته نه دي راتلې چېرته بله ښځه به راته راغلې اوس یې په ما راغلې نشې رانه لیدې بابا پړپوس مرپوس دې نه پوهېږم سیده لاړ شو ما له 10,000 روپۍ دوکان ته راوړه شابه ویمه ای زلمیه ځوانه وړه ټیم ووړه او ټیم وړه که زما دروازې ته رالي او پیسې دې وغوښتې او په اوچ دې په ما باندې اواز وکړ په خدای مې دې قسم دې تاریخ دې ورکړم تا ګوره تر هغې پورې به درځم تر څو پورې چې راله خپلې پیسې نه راوړې اوس یې خوند وکړه په مفهوم مې درد دی تا به دا صدام سر واړوه وایي ښځې په شرمونو دې وشرمولم وایي هله نه سړیه هلکه چې په مانځي که نه څوک نو مخې ته څوک نه وړي نو مخې ته څوک نه وړي خو زما په سترګو باندې تیارې دي ما ته پته ده چې د مانځه مخکې یو سړی ولاړ وي هغه مخې ته به نه تېرېږي ګناه ده خو دا راته ووایه رابس اوس هغه مانځلي که پته چې اللهم صل پکې وي او که نه راځه ما دې ستا مونځه سم ټول ګډوډ دي ته په مونځونو باندې 5 ګنټې تېرې په یو اودس خو د 5 مونځونه کې په مونځ کې نیمه اوږدې او نیمه ایښې ډېره دې ګټه خپله خو جومات ته نه ځې او که نه زه به تا نه تپوس کوم چې زه جومات ته ځم زه به تا نه تپوس کوم چې ما مونځ وکړه او ما مونځ نه کړه ته زما نه خلاص دا راته ووایه سړي خو ما ته وویل چې هغې د 10,000 روپو سودا وړې ده 10,000 روپۍ راکړي دي او 10,000 ورسره پاتې دا راته ووایه څه 3 تار خو د هغه دوکاندار سره نه دی چولی وای خدایا اوس مې په سپین سر باندې دوکاندار ته 3 تاره چومه نه. تاسې دروغ ویلي ما خو څه راوړي نه دي یا ښځې هغه ما ته ویې د عبدالقدوس ښځې رانه جوړه جامې وړي دي ښه پنډوکي یې وړي دي ښځې نور نه پوهېږم ما ته خو په تا کې څه تیاره ښکاري وای خدایا 40 کاله مې درسره تېر کړله اوسه پورې څه نو اوس را باندې الزامونه لګېږه وینو مې دا بزونه که ښځه د 100 کالو شي که نه دا پلیت بوټې دي په دې به اعتبار نه کوې
دې پسې به لکه د سوري ګرځي ښځه ډېر منافق او ډېر کمثل شي دی دا راته ووایه ښځې غوسه خو ته څه کېږم چې هغه زما د پلان نوم زما د نیکه نوم زما د کلي نوم او زما دروازه ورته معلومه وه دلته راورسېده نو هسې نه دی رارسېدلې ښځې صفا صفا حل وه ګینه په خدای مې دې قسمي چې دا شوبار دې دې ملا ته نیسم تا خدای غرقه که زما ښځې پرېږدم دې نه یا خلکه يسريا طب الناس كده بس بنسمي ولا جرمية بلا خلك بالسوية هو بس كيما وراك وزرع سريع تيجي ورتي ماسكة بليرة ولدي كانت تقولي خبرة ما نبوي ټیک ته مې دا بجون ته قسم وخوره چې تا دې کپړې نه دي راوړې دا يا بالقدوسة زمان القرآن هيكو ما دي كبلي راولي دي خدای خبر چاته وړي دي او ستانه مې ولا خلک ورکړي دي ورلا وای تا خو قسم په تا باندې مې د بار دي په تا مې د بهر دي وای 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 اله سره مې پوکي ورکه اوف اور یې واخیسته اوف يسريا وای اوس یې نه پرېږدم کاشه په خدای دې راوله کاشه په خدای دې راوله په سر دې راله اور بل که کوسې له راغې نو ښځې بیا به ورسره کوله دي خدای کوسي راول بس څنګه ما دروغ ویلي پوکي یو بله ورکه ته بس دې اخو ګټه ده نه هیږي دا خلک په سړیتوب نه پیږي نن به ټیلر اعظم کې پیسې ترې راوړم قدوس بابا نه څه کوي نه کوي یا ښځې دا خو ما ته هغه اکاشفي ښکاري یا عبدالقدوس بابا زه ورغلم غږېږه څه چل دی څه چل دی چې تا داسې خوبه لاغې تا ته معلوم وي چې کوی زما دروازې نه به بیا نه دومره ټوله محله ته ولاړه څه چل دی عبدالقدوس بابا زه به تر هغې پورې ځم راځم تر څو پورې چې تا مالې 10,000 روپۍ دي او د ګوډي یو خبره مې په کوډو وګونو وهوله درته مې ویلي چې زما ښځې تا نه جامې نه دي راوړي نو نه دي هغې ما ته قسم وخوړه چې ما دې جامې نه دي نو ته بیا څنګه رالې دې په مشته کې بابا راوړی دي رانه که نه هم ستا ښځې رانه راوړي او ستا نوم یې راته اخیستی دي یخانه ګوره تا ته ما په دوکان کې مې ویلي زما دوستان کم دشمنان مې زیات دي زما نوم به تا ته چې اخیستي ګوره زما ښځه ګلنیره نیکه بیبي ده د دروازې نه بار هم نوځي ځکه چې هغه د عبدالقدوس ښځه ده ښځه یو کار به وکړو ځه څه چل ته دې ما ته را ښځه وښایه بس که هغه وه ټیک ته وکړو نه وه نو بس بیا صحیح ده ته اوس به زه تا د ښځه د دروازې نه روباسم زه به تا ته بار نه وباسم زه به تا ته خپله ښځه کړم بیا خو دا د پوښتنې ځمه بیا خو دا د پوښتنې قسم په خدای چې دی ورته وکړم دا داسې کوي او دا مردګي د خدای ستا په دې سر راغوتل قربان خدای مې به قسم په خدای کې دې پرېږدم ووژنم دې وای خدایا دا سړي خو سره جګړه کوي یا له زولې کې بخیر واچوي بابا قصې باندې نه پیږم 10,000 روپۍ راکوه چې ځمه ګوره یو خبره درته کوم 1,00,000 روپۍ به درله درکړم خو زما ښځه ما ته معلومه ده هغه د جانماز نه راپاڅېد او ما ته یې ویلي چې ما ته جامې نه دي راوړي اوس پوه که 10,000 روپۍ به درکوم دله دغه خو چل دی که نه په بانه کپړې راوړي او بیا تاسو هم وایوې موږ نه دي راوړی ما ته معلوم یې تاسو دوکانداران ما ته معلوم یې جینکو ته ځان ششنې پیشنې کوې پردې راکاږې او چې سړي درځي نو بیا بار ودروې تاسو کې ګوتې دي ګوتې دوکاندارانو سم شیګینې په دې ټول بازار افیار کومه بل ما په سر مې درد شو قصې را سره مه کوه ته دې مالې دا ښځه راوباسه که هغه وه ټیک ته 10,000 روپۍ به راکړې او که نه وه نو بس ځم به آی وای 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 دا کمې زمانې ته پاتې شو چې اوس په دوکاندارانو نه مونږ خپلې ښځې بار راوباسو کاشفه زه خو به دا خپله بوډۍ ښځه رابار کړمه پیش وي زه به ورسره ولاړ یم خو یو خبره مې په کولو غوږونو واوره که زما ښځې ته نه جامې نه وې دوړي او هغه نه وه
نو دا لرګینې راشه ماما زوی دې لیونی دی زه ګوتې پوخ پوښتون زما نوم عبدالقدوس دی د پلار نوم مې پانوس دی او د نیکه نوم مې پړپوس دی لوبې به در باندې کومه لوبې یو خبره مې په کونه غوږونه وره زه خطر وباسم یا ښځې دې دا بسم دې کې ویمه باته مسل ده دا خلک په څه وایي ویمه خلک چې هر څه وایي اوس دې ورته ښیم ما ته وي ښځه ما له بار راوباسه چې زه یې وینم نو مقلې دا خلک په څه وایي چې د عبدالقدوس ښځه او سړي دلته کوي دا راته ووایه ته دا چا ښځه نو چې زما ښځه نو زه درته ولاړ یم هله چشمې لارې دا ته تل دی که نه اوس د راته ویلي او شرط مې ورسره لګولی که زما ښځې دنه کپړې راوړي خو په دې ځای به یې ته وژنم او که دنې نه وي راوړي او 100 روپۍ دې نه وي نو دلته به دې ګوښ معلوم راځه راځه راوځه راځه کله مې شرمې بس دې که نه بس ما ورته مخه ته اوس خبره ختمه کړه ویمه ښځې اوس به ورسره زه خبره کوم ما ته یې ویلي دي تا ورته چې د بخیر چې نګاه د باندې نه تړي مېړه دې شي یم راځه مړه شو شي یې سړیه ټوله محله راټوله شي ټول خلک راته وایي عبدالقدوس بابا دا څه خو بلم راغشتې ټوله محله هم په سر راغشته ده ویمه یا بچي دا ډېر بې غیرته دي اوس ته تېره که کلمه ستا دې په خدای قسمي چې زما دې ښځې تا نه جامې راوړي دي په دې دې 100 روپۍ پاتې زه دي درته دوکان مې ته راغلی یم زه خو د کوره بهر نوځم نو تا به څنګه 100 روپۍ مې حساب کړي دي قسم مې در واچو که اوس دې دروغ ووي نو خدای له به جواب ورکړې زه خو دې په دې ټوله محله کې وچرمولم لوی واړه راته ولاړ دي رښتیا رښتیا وایه شه قدوس بابا خفه نه شي هغه ستا ښځه نه وه زه تا نه معافي غواړم معافي رانه غواړي زه خو دې حیا دې رانه ښځه دې راباندې د کور نه راوویسته ویې مه راګیرې که ما به پرېږدم باقي ما ته پرېږدم پرېږدم دا راته ووایه بیا به په پردو زنانو باندې الزامونه لګې نه توبه ویمه توبه که ده ووژنم دې